او دا د سی لانګویج کلاس د اگزامپل دریمه ویډیو ده. نو راځو ملګرو په دریم اگزامپل کې به په کوم اگزامپل باندې کار کوو. نو په دې کې به په داسې یو مثال باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو موږ ا نه تر زیډه پورې کیپیټل لیټرز او همدارنګه ا نه تر زیډه پورې سمال لیټرز څنګه کو پرنټ کو. نو راځو د هر څه نه لومړی ډیف سی پلس پلس ته. هر کله چې ډیف سی پلس پلس ته راغلو نو دلته به موږ څه شی واخلو؟ نیو فایل مو چې واخلو کنټرول ان باندې اخیستل کېږي. نو دلته به موږ د سټرکچر اف سی لانګویج لومړی څنګه کو انکلوډ کو. نو هش انکلوډ stdio.h دې نه وروسته ورته مین فنکشن واخلو چې main او پرانتیسیس او دغه نه به ورته وروسته څه شی اخلو؟ بلاکس اف مین فنکشن. اوس دا چې ملګرو سټرکچر اف سی لانګویج شو. د دې نه وروسته څه شی کوو؟ څنګه کولی شو چې موږ عدد پرنټ کړو. نو راځو موږ یو وایریبل واخلو. وایریبل تاسو خپله خوښه ملګرو چې په هر نوم باندې اخلئ. زه راځم انټیجر آی دا مثلا څه شی شو؟ یو وایریبل شو. د دې وروسته به زه ورته یو لوپ واخلم، فار لوپ نه استفاده کوم. نو دلته ورته ولیکم که چیرته دغه آی زما مساوي د څو سره شو؟ 15 شپېتو سره، یا د 15 شپېتو نه شروع شو. د 15 شپېتو نه چې شروع شو او همدارنګه آی به کوچنی وي د څو نه؟ کوچنی او مساوي وي د 90 نه. او ورپسې بیا موږ سره آی څنګه کوو؟ پلس پلس یعنې یو دانه انکریمنټ کوه، زیاتېږه. نو د دې نه وروسته چې دی موږ بیا یو بل پرنټیف ورته واخلو چې پرنټ کماته څه شی؟ پرنټ ا پرسن سی. پرسن سی د څه شي لپاره دی ملګرو؟ دلته چې ګورئ که فکر مو وي مخکې به موږ عدد پرنټ کول. اوس عدد موږ ورکړي خو موږ عدد نه پرنټ کوو. موږ د دې چې دی اسکي کوډ پرنټ کوو. معنا دا کوم عدد چې موږ ته راکوي د شپېته یو شپېته د دې اسکي کوډ دی. د دې هغه اصلي فارم موږ ته څنګه کشو که معنا کوم کرکټر کې دی دا. نو موږ ورته دا کرکټر به دا موږ ته څنګه کې شو به کي. بیا درته ملګرو دلته اوس دوه خبرې دي. زه راځم دا انسټرکشن پوره لیکم بیا تاسو له یمه. د دې نه وروسته موږ ورته ورکړو څه شی؟ سلش ان معنا د څه د خاطره؟ د نیو لین د خاطره. او دلته ورته واخلم کوم یو وایریبل د آی وایریبل. اخیره کې ورته ټرمینیټر ورکړو ملګرو. اوس که چېرته زه دا پروګرام رن کړم نو انشاءالله چې دا پروګرام به ماته د 15 نه شروع کړی تر 90 پورې. نو دا ماته ا نه تر زیډه پورې کیپیټل لیټر راکوي. خو کومه سې راکوي؟ نو راځو انټیجر آی موږ هغسې وایریبل شو. فار لوپ همغسې دی 80 نه تر 90 پورې موږ څه شی کړی؟ چلولی دی. معنا د 80 نه شروع 1 شپېته 2 شپېته 3 شپېته 4 شپېته هسې یو زیاتېږي څه شي په واسطه باندې؟ د پلس پلس ان انکریمنټ په واسطه باندې. خو دا هر وار چې دا زیاتېږي نو دلته به راځي پرنټیف ته دلته به څه شی شو کوي موږ ته؟ پرسن سی. اوس کېدای شي بعضې ملګرو ته دا پوښتنه پیدا شي چې استاد ستا مخکې چې هر کله انټیجر آی اخیسته نو د انټیجر آی دپاره موږ دلته څه شی اخیستلو؟ پرسن ډي. نو اوس ولې څه شی اخلي؟ پرسن سی. نو غوږ شئ دلته خبره اصلي داسې ده چې موږ ښې موږ دلته پرسن ډي اخیستو. که اوس هم موږ پرسن ډي واخلو نو موږ ته به دا څه شي کې عدد به شو کي. خو موږ عدد نه شو کوو. عدد موږ نه شو کوو. څه شی شو کوو؟ دغه عدد چې دی دا خپله اسکي کوډ دی. اسکي کوډ څه شی دی؟ دا کېدای شي تاسو له په ډیجیټالوجیک ډیزاین سبجیکټ کې وایي نو دا ټول اسکي کوډونه دي. موږ چې کوم یو دا ورځني ژوند کې استعمالو خو دا محدود دي د 0 نه تر 280 پورې د کوڅو پورې دي. خو دلته اوس راځو 80 نه تر 90 پورې په دغه اسکي کوډ باندې کوم عدد پراته دي؟ ا بي سي دغه کیپیټل الفابیټ پراته دي. نو زه دا پروګرام یو ځل رن کوم. نو دا موږ د څه شي د خاطر اخلو؟ د اسکي کوډ هغه اصلي فارم موږ ته شو کوي. نو پروګرام چې رن کوو پروګرام به یو ځل ثبت کوو کیپیټل لیټر او پروګرام به ثبت کوو. نو هر کله چې موږ پروګرام ثبت کوو نو دلته موږ ته څه شی راکوي؟ ایرر راکوي. ایرر چې راکوي ولې ایرر راکوي؟ ګورئ دلته موږ ته لیکلي دي چې څه شی ایرر ایکسپیکټډ. ښه دا موږ نه دی ورکړی نو دلته موږ ورته یو د کامي علامه ورکړو. نو راځو پروګرام یو ځل رن کوو. اوس تاسو دلته ګورئ ملګرو موږ ته عدد راکړي د څونه؟ د ا نه تر زیډه پورې. دا ټول که چېرته تاسو شمېرئ دا به څو یعنې موږ سره 26 عدد دي. انګلیسي کې 26 عدد دي که نه؟ 26. ښه نو دا ټول موږ سره 26 عدد دي ملګرو. اوس راځو د ا نه تر زیډه پورې کیپیټل لیټر سی. اوس یو کس وایي ښه چې دا خو موږ سره پرنټ شو څه شی؟ کیپیټل لیټر یا غټ توري. څنګه کولی شو چې موږ واړه توري پرنټ کړو؟ نو د وړو تورو دپاره ملګرو همدا اسکي کوډ چې دی دا څونه شروع دی؟ د 90 نه شروع کېږي تر څو پورې؟ تر 122 پورې. نو زه به دا ورته څه کومه؟ 90 کومه. 90 دا به ورته کومه تر څو پورې؟ 122.
ښه نو دا د 9 موږ شروع کړو تر 122 پورې. اوس که چېرته زه دا پروګرام رن کړم نو دا انشاءالله چې ماته به څو ښیي د A نه تر Z پورې واړه توري ښیي. نو زه پروګرام رن کوم او دا زموږ د پروګرام آوټپوټ څه شی شو د A نه تر Z پورې واړه توري. نو مخکې لیکچر کې چې و هغه چې و څنګه غټ توري او دا چې واړه توري دي. اوس څنګه کولی شو چې دواړه شو کړو. نو زه راځم پروګرام څنګه کوم اول به کیپیټل لیټر والو نو پروګرام به زه کنټرول زیډ کوم نو دا زموږ مخکینی پروګرام و او همدا کوډ به زه یو ځل بیا څه شی کوم کاپي کوم او دلته لاندې به پیسټ کوم. نو دلته چې پروګرام پیسټ کوم زه به آی تبدیل کوم په څه شي باندې په جې باندې او دلته به دا هم څنګه کوم جې کوم او دلته هم جې د دې نه وروسته به دا هم زه واخلم څه شی جې. ښه اوس راځو دا کوډ د څونه شروع کوو دا کوډ به د 9 نه شروع کوو. څونه 9 نه ولې چې وړوکی A موږ سره د 9 نه شروع دی او وړوکی Z موږ سره په څو باندې ختم دی په 122 باندې. نو راځم زه دا پروګرام یو ځل رن کوم خو د پروګرام د رن کېدو نه مخکې دلته به زه یو پرنټ واخلم او په دې پرنټ کې درته زه ټول سټایلونه څنګه کوم شو کوم او دلته به اخره کې یو انډل والم او اوس به پروګرام زه یو ځل رن کوم. نو زموږ د پروګرام آوټپوټ چون په عمودي ډول باندې دی نو دې کې موږ ته څنګه دی میرر نه ښکارېږي. نو راځو A نه تر Z پورې عدد موږ سره څنګه شو A نه تر Z پورې. دا به داسې وکړو ملګرو چې دغه LN څه دی /n دغه /n به زه د دې پروګرام نه ختم کوم تر څو دا ماته په افقي ډول وښایي داسې بیا موږ سره ځای کم نیسي. نو زه راځم پروګرام یو ځل رن کوم. ښه هر کله چې موږ پروګرام رن کړلو نو زه به دغلته په اخره کې دلته اول کې ورته زه یو /n ورکوم. ښه اوس راځم پروګرام رن کوم. پروګرام چې زه رن کوم اوس ګورئ ملګرو دلته ما یو بل کار وکړلو دغه /n چې دی دا ما په اول سر کې ورکړو دا په څه خاطر چې دلته اوس ګوره که موږ چېرته ورکړو نو دا چې شپېته راشي انډل کېږي یو شپېته انډل کېږي یعنې نیولاین اخلي. خو ما ورته داسې یو /n دلته اول سر کې ورکړو چې هر کله پرنټیپ شروع کېږي نو هلته څنګه شه نیولاین ته لاړ شه بیا پرنټیپ شو کړه او هر کله چې دا پرنټیپ ختم شو هم څنګه شه نیولاین ته لاړ شه. نو راځم زه پروګرام رن کوم چې زموږ د پروګرام آوټپوټ څه شی دی. نو ګورئ A نه تر Z پورې غټ توري هغې نه وروسته موږ پرنټیپ کې سټایلونه اخلي او بیا A نه تر Z پورې واړه توري. اوس ګورئ ملګرو زموږ پروګرام موږ د څونه شروع کړی د 9 نه شروع کړی تر 122 پورې په دا کم یو دا موږ واړه توري او غټ توري چې دي دا دي. نو غټ توري A موږ سره د څونه شروع دی لکه مخکې پروګرام کې چې ما تاسو ته ویلي نو A توری چې دی موږ سره شروع دی د څونه د 15 نه. نو دا شپېته چې زه 15 کومه نو اوس به راشم دا پروګرام رن کوم نو ماته به څنګه دا غټ توري دي او دا واړه توري دي. معنا څنګه کولی شو چې موږ د انګلیسي الفابet لیټرز هم په غټ فارم کې او هم په کوچني فارم کې شو کړو. نو دا دی د هغې کوډ. دا کوډ یې درته بیا تشریح کوم. ویریبل آی شو آی نه اخلئ نمبر اخلئ الفابet اخلئ هر نوم باندې چې تاسو اخلئ اخیستلی شئ دا ستاسو خپله خوښه ده. لوپ ورته چلو د څونه د 15 تر 90 پورې او دلته چې د پرسنټي په ځای موږ څه شی ورکړو پرسن سی معنا د دې هغې اصلي فارم ته موږ ته وښیه دا په کوم کوډ باندې دی. اوس مثال 15 دا د غټ A کوډ دی اسکي کوډ دی 16 د B کوډ دی همداسې ورپسې انکریمنټ کېږي او تر زیډه پورې اخري چې 90 راشي هغه د کوم یو غټ Z کوډ دی اسکي او داسې واړه توري. نو خدای دې وکړي ملګرو چې په دې باندې پوه شوي یاستئ او څه مشکل پکې نه وي. نو که چېرته کوم پوښتنه لرئ غوښتنه لرئ درخواست لرئ ملګرو د همدې ویډیو په کمنټ کې خپل نظر ماته پرېږدئ او انشاءالله زه په خپل وخت باندې تاسو له ریسپانس درکوم. نو که چېرته مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم ویډیوګانې ملګرو سره سیمپیانو سره شیر کړئ. مننه ملګرو رب مو راته خوشحاله سوکاله او اباد لره.